هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. فرون منگا مسئلہ صفاق دا چه دا یا ایوہ الناس عبدون رستو اللہ رب العزت دعوی ذکر کرا دا توحید او پاغی بانی پینزه دلائل عقلیه ذکر کرا بے صدق دا قرآن بیان کیف تکفرون نرستو سلور نعمتنا یو نشوشته مکړي دویم د ځمکې منافع می ټول تعالی پیدا کړ. اول ته اشاره وا وکنتم امواتا فاحیاکم، دویم ته اشاره ده هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا. بیا لکم کی ما تاسو ویل چلام د تعلیل د پاره نه ده او نه لام اجلیه ده، ځکه د الله د کارونو فائدہ الله ته نه راځي، مخلوق ته راځي. ده د دې وجنه الله د انتفاع د پاره ده. معنی لازمه کې چې زمکه کې چې څه دي دا الله ستاسو د فائدې د پاره پیدا کړی دي. ثم استوى الى السماء، د زمکه د پیدایش نه وروسته الله رب العزت قصد وکړ اسمان ته. دوه مسئلې چې یو د استوا معنا څه ده او دویم زمکه مخکې پیدا ده که اسمان. او دا مسله په دې وجه باندې چیړو چې د آیتونو په منځ کې ظاهراً څه تعارض معلومیږي چې دا ختم شي. مثال په طور یو دا آیات ده، دینه معلومه شوله چې زمکه مخکې پیدا ده ثم استوى، ثم تراخی د پار راځي، د بعد د پار راځي، د رستوالی د پار راځي. نو دا غینه دا معلومه شوه چې اسمان پیدایش د زمکې نه رستو دی. دارنګه سورت حامیم سجده 11 نمبر آیات تاسو وګورئ. خلق الارض فی یومین قل ائنکم لتکفرون بالذی، ورته اوایا آیا تاسو کفر کوي په هغه ذات باندې چې د آیتونو راوړل ان شاء الله به ډېر پیدا وشي. تاسو کفر کوي په هغه ذات باندې چې پیدا کړی دا زمکه په مقدار د 2 ورځو کې، وتجعلون له اندادا، او تاسو د الله سره مثل او برابر او شریکان جوړوي. ذالک رب العالمین، دا الله رب دې د مخلوقات او مخلوق د خالق سره مثل نشي جوړېدلی. د مخلوق او د خالق بس مثلیت وي، نور ټول مخلوق دی، خالق یو دی. نو د مخلوق مثلیت د خالق سره نشي راتلی، دا سوال نه پیدا کیږي. وجعل فيها رواسي من فوقها، الله د ځمکې د پاسه غرونه پیدا کړي دي. وبارک فيها، او په دې غرونو کې الله ډېر لوی خیر اچولی دی.
افغانستان ته دا خلک د سړدو د پاره او د ځمکې د پاره نه خو افغانستان کې دنه غرونو کې ډیر فواید ټول هم دغه پیدو لیونی کړی دي هم دغه پیدو سره منډي وي وبارک فیها الله په کې ډیر خیر اچولې دي افغانان ته محروم کړه او نور چا دی وړلې وقدر فیها اقواتها او اندازه کړی د الله په دې کې خوراکونه ده دي فی 4 ایام مجموعه دو مخکې شولې دو دا شولې مجموعه 4 ورځې جوړې شولې یعنی مقدار 4 ورځو سواء للسائلین برابر دا د پاره د محتاجان ثم استوى د دې د پیدایش نه وروسته بیا څه وکړه د دې نم څه معلومه شوله چې اسمان رسو دی سورۃ النازعات راوړوي سورۃ النازعات عما يتساءلون پسې سورۃ ده درشمه پارا آیات نمبر 11 إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها اسمان چا جوړ کړل دی الله رفع سمكها فسواها اوچته جوړ کړل دی چتاغه دانه چې چته ولو چت کړی دی د دنیا د کارونو په شانتنه چاول پزمکه باندې بیم جوړ کی او به په شاول باندې اوچت کی نه الله اسمان جوړ کړل هم نسی اوچت ته هم دسی اوچته جوړ کړل دی او د دې په شانتنه چاول بیمان واچي به څه کوي اوچتی کی دسه نه ده واغتش الليلها واخرج زحاها والارض بعد ذلك دحاها او زمکه به د نورسته څه کړل خورا کړی دا نو دینه معلومه چې زمکه روسته ده اوس کدا تطبیق موږ ونه کو نو بیا په دواړو تون باندې کې سره راځي تعرض تکر برازي خود دې تعرض د ختمولو د پاره دو طریقو سره مفسرین توجیه کړی دي خو ته سوچ وکړئ لومبنه توجیه دادا چې اسمان مطلقاً مخکې پیدا دی لکه څنګه چې سورۃ نازعات کې ویل اسمان څه دی مخکې زمکه مطلقاً رستو ده پاتې شو دی آیات کې یا په حامیم سجده کې چراله چې ثم استوى الى السماء نو ثم د تراخی فی زمان د پاره نه دی دا تراخی فی ذکر ده معنا دا اسمان الله مخ کې پیدا کړی دی دلته چې د وای نو دا تراخی فی زمان نه دغه چاول زمکه پیدا کړ به اسمان پیدا کړ بلکې دا تراخی دا فذکر کې اے بلا دی ته وګورئ چې الله اسمان پیدا کړی دی بلا دی ته وګورئ چې الله اسمان پیدا کړی دی نو اسمان مطلقاً مقدم شو زمکه مطلقاً رسته شو دا او ثم کدل تراغله د که حامیم سجده کې راغله دی نو د دې مقصد دا نه دی چې ګندا په زمانہ کې داغه نرستو د دې مقصد دا زمکه پیدا کړل خدا هم واوري چې اسمان هم پیدا کړی دی دا هم واوري چې اسمان هم پیدا کړی دی نو تعارف ختم دی دویمه طریقه نور علماء اغه وای چې د سورۃ نازعات خبره چې والارض بعد ذلك دحاها زمکه مخکې پیدا د اسمان روسته د څنګه چې دی آیات او د حامیم سجده نه معلومیږي او آلته چې بعد راغله دی هغه بعد په معنا د مع باندې دی والارض بعد ذلك معنا والارض مع ذلك دحاها
د دې سره سره ځمکه خوره کړې هم ده داسې نه چې پیدا یې کړه او خورول یې وروسته وکړه نه د پیدا کولو سره یې خورول هم څه وکړه یو ځای وکړه والارض مع ذلک دحاها او قرآن کې بعد په معنا د مع باندې ډېر ځای راځي نو په دې دواړو آیتونو منځ کې خو تطبیق په دې طریقه راغی چا په دې آیات کې تعویل وکړه چا په هغه آیات کې تعویل وکړه چې دې آیات کې تعویل وشي اسمان مخکې شي ځمکه به وروسته شي او ثم به څه دپاره شي د تعقیب ذکر دپاره د تراخی په ذکر دپاره ځمکه مې پیدا کړې ده او اسمان مې پیدا کړی دی اسمان باندې لفظ ثم داخل که معنا دا ده اسمان مې مخکې پیدا کړی دی خو دلته چې وایي چې الله ځمکه پیدا کړې ده نو ثم بلا دام وګوره په دې هم سوچ وکړه چې الله اسمان هم پیدا کړی دی او دې نورو تعویل وکړه د آیات ته چا کې سورت نازعات کې بعد په معنا د چا واخیسته د مع نو ځمکه مخکې شول اسمان څه شو وروسته شو دویمه خبره په دې لفظ کې د استوا چې استوا څو معنی لري ابن جریر طبری رئیس مفسرین هغه وایي د استوا معنی دي 15 یو معنا د هغې پورهوالی د ځوانۍ دارنګې مکمل کېدل د چا د عقل پورهوالی د ځوانۍ مکمل کېدل د عقل سورت قصص 14 نمبر آیات ته وګورئ ولما بلغ اشده هر کله چې ورسېده موسی علیه السلام خپل کلکوالي ته واستوى او ښه برابر شو ځوان شو پورهوالی د ځوانۍ او واستوى کمل عقله تفاسیر معنا کوي عقل یې څه شو پوره شو پوره ما تاسو ته اول نه ویلي چې الله تربیه دنیا کې دنیوي تربیه چې کوي په دغه باندې کوي په ترتیب باندې کوي تدریجي کوي که ماشوم د اول نه عقل ولا پوره او بدني جسمي قوتونه نور څه وي کمزوري وي نو عقل خو پوره دی ښه او بد پیژني د خو کوشش به کوي او طاقت به پکې نه وي نو څنګه چې بدنی قوت پیدا کیږي دقه شانتی په عقل کې هم څه قوت پیدا کیږي نو واستوا معنا کمل عقله عقل څه شو مکمل شو استوا معنا څه شو پورهوالی د ځوانۍ او دارنګې مکمل کېدل د عقل دویمه معنا استوا په معنا د ارتفاع باندې په معنا د اوچتوالي باندې دا په هغه وخت کې چې سیله سره شي علا سیله چې سره شي علا نو به معنا څه ده اوچتواله پورته کېدل وګورئ سورت زخرف آیات نمبر 13 15 پارا ده والذي خلق الازواج كلها هغه ذات چې دا ټولې جوړې پیدا کړې دي وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون او پیدا کړی ستاسو لپاره د کشتیو او د څاروونه ما ترکبون هغه چې تاسو ور باندې سورلی کوي سوريږي لتستووا على ظهوره د دې لپاره چې اوچت شي تاسو داغه په څه باندې په شا باندې رکوب کله راځي چې څنګه پوری رواني
کله چې ور باندې د پاسه شي هغې باندې اوچت شي نو هغې ته څه ویلی کېږي استوا لتستووا علی ظهوره د دې دپاره چې تاسو برابر شئ او اوچت شئ د هغې په شاګانو ثم تذکروا نعمت ربکم بیا رایات کوي نعمت طرف ستا چې ګوره دا څومره مضبوط دی زه څومره کمزور یم او دا دومره مضبوط څاروی زما تابع کړی دی زه پې د پاسه ناست یم او روان دی زه چې ورته یم کومه سي ځي زه هغسې ځي وتذکروا نعمت ربکم همدارنګه سورة طه وګورئ آیات نمبر 11 الرحمن پنځم الرحمن علی العرش استوى مهربان باچا په عرش باندې د خپل شان مناسب اوچت شو مهربان باچا د خپل شان مناسب اوچت شو درېمه معنا ده په معنا د قصد او د ارادې باندې کله چې صله سره شي اله لکه دې ځکه ثم استوى الى السماء بیا قصد او اراده وکړه الله اسمان ته همدارنګه حامیم سجده 11 نمبر آیات کې آلتم په معنا د قصد او د اراده باندې دی څلورمه معنا ده برابرواله خو کله چې ور سره وي معنی برابرواله کله چې ور سره وي عرب وی استوى الماء والخشبتا استوى الماء والخشبتا پډیږي کی او دارنګي په حوض کې مانس کې لرګي نال کی او به پیرا پریدي کله چې در لرګي سرتا او به ورسي عرب سوي استوى الماء والخشبه او باو لرګي سره څه شو برابر شو او باو لرګي دا سره برابر شو پنځمه معنا د استوا غلبه په یو شی باندې غلبه حاصلول دا پنځه معنی ابن جریر الطبری رئیس المفسرین د استوا بیان کړی دي او بیا یې ویلي دي چې دې ځکه معنا مراده یا غدویمه معنا ده په معنا د ارتفاع باندې او یا دریمه معنا ده په معنا د اراده باندې او د قصد باندې حافظ ابن کثیر هغه معنا د قصد او د اراده غوړه کړی ده خو ابن جریر وایي دا دواړه معنی صحیح دي په معنا د ارتفاع باندې او په معنا د څه باندې قصد او د اراده باندې پاتې شو استوا دا د الله صفت ده خو څنګه چې داغه د شان مناسب ده او دا د څلور واړو امامانو مسلک ده امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی رحمت الله علیه امام مالک رحمه الله امام احمد بن حنبل څلور واړه په دې متفق دي چې استوا د الله صفت ده لغوي معنی معلومه ده دغه پنځه معنی لري خو کیفیت مجهول دی الاستواء معلوم وكيفيته مجهول والسؤال عنه بدعة استواء معنی معلومه ده کیفیت مجهول دی څنګه برابر شو څنګه اوچت شو دې څه موږ کار نشته په ظاهر د قران باندې ایمان لرو او په دې باندې مضبوط عقیده ده او د دې متعلق تاسو کول دا ناروا ده ګناه ده چې څنګه او څنګه د څنګه خبره کې نشو کوله
سیر پی لغوی معنا باندې ایمان لرو. ثم استوى على العرش، بیا ثم استوى الى السماء، بیا قصد او اراده وکړه اسمان ته، یا برابر شو په عرش باندې د خپل شان مناسب، اوچت شو په عرش باندې د خپل شان مناسب. فسواهن 7 سماوات، نو برابر کړ هغه و اسمانونه، وهو بكل شيء عليم، دا الله په هر یو سیز باندې دی پوها. مفسرین د دې جملې مقصد دسی بیانوي، علمه محیط بكل شيء، دا الله علم په هر سیز باندې څه کړی احاطه کړی دا، هر یو سیز په څه کې په خپل علم کې راګر کړی دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، هغه وخت چې وویل ستا رب ملائکو ته، ملائک دا جمع ده د ملک، او تا د تانیث دپاره نه ده بلکې د مبالغې دپاره ده، او ملک دا ماخوذ ده د الوکت نه، الوکت و رسالت ته، او ملائکم د الله استازي دي، ملائکه د الله استازي دي. الله د انسانانو نم رسولان غوړه کړل او د ملائکو نه. دویم وی دا ماخوذ دی د ملک نه، ملک معنا قوت دی. ملائکو ته ملائک په دی وجه باندې وی چې هغه ته الله عظیم قوت ورکړی دی. الذين يحملون العرش ومن حوله، دا الله عرش اوچت کړی دی، په یو وزر باندې ټول ازمکه په دې بل راړي، په یو आवाज باندې د ازمکه وسیدون کړونه چي، دومره قوت الله ورکړی دی. نو یاد دی وجنه ملائک ورتوي چې دا د الوکت ماخوذ ده په معنا د رسالت باندې، ملائک الله استازي دي. او یا د ملک نه ده په معنا د قوت باندې، الله دې تعظیم قوت ورکړي دي. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ز پیدا کوم پزمکه کی خلیفہ. خلیفہ وای نائب تا. سوال دا راځي چې خلیفہ نیول کېږي د نقصان د وجنه، کله ذاتی نقصان وي کله عارضی نقصان وي، د دې دواړو د وجنه خلیفہ نیول کېږي. ذاتی نقصان معنا دا ده صدر د صوبو کې او په ولایتونو کې ځان له گورنران او والیان مقرروي، ولی ځکه هغه د ټولو ته رسیدګي نشي کولی. دا د ذاتی نقصان د وجنه ځان له نائبان په صوبو کې او په ولایتونو کې اونیول، ځکه رسیدګي نشي کولی. کله د عارضی نقصان د وجنه، لکه د جماعت ته امام د پاره نائب مقتدیان مقرروي، نو هغه چې مقرروي د دې وجنه چې امام ته په مانځه کې دنه تکلیف پیدا کېدی شي او د سمات شي، پوز نه وینه لاړه شي، نور عوارض پیدا کېږي، ټول په پوهیږو. نو د جماعت نائب د امام خلیفہ وي، هغه د لاس نه ونیسي مانځه ته مخکې کی. الله رب العزت خو د ذاتی نقصان نم پاک دی او د عارضی غنم پاک دی، نو بیا د خلیفتن څه معنا ده؟ د دې درې ترجمې مفسرینو کړي دي. یو خلیفہ په معنا د باچا باندې، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ز پیدا کوم په ځمکه کې یو باچا. چې د ځمکې نظم و نسق او دارنګي د الله قانون په کې څه کی وچلي، هیڅ مشکل نشته.
دویم خلیفتان معنا قوما یخلفون بعضهم بعضا، داسې مخلوق پیدا کوما چې ځینې به د ځینو خلیفګان وي، جانشین وي. پلار لاړ شي زوی د هغه په ځای کښېني، زوی لاړ شي نوسی د هغه په ځای باندې کښېني. قوما یخلفون بعضهم بعضا. دریم خلیفتان نائبان د پیریانو، ځکه چې په دې ځمکه باندې مخکې آباد څوک وو؟ پیریان، جنات. انسانانو نه مخکې په دې باندې څوک چلېدل؟ پیریان. نو زه داسې یو قوم پیدا کومه چې هغه نایب شي، خلیفه شي د چا نه؟ د پیریانو نه. اوس دې درې واړو ترجمو کې هیڅ نقصان نشته، خبره صفا ده. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ملائک ورته وایي آیا ته پیدا کې په دې ځمکه کې هغه څوک چې فساد به کوي په دې ځمکه کې او وینې به تویي. اوس دا خبره د ملائکو دا سوال صرف په دې خاطر باندې وو چې زمونږ په موجودګۍ کې نور څو خلیفه جوړول دا دوی ته ډیره بعیده ښکاره شوله. په دې خاطر ورته وایي یعنې ملائک په الله باندې چرم اعتراض نه کوي. لا یعصون الله ویفعلون ما یؤمرون. ملائک داسې مخلوق دی، داسې خیرخوا مخلوق دی چې د الله د ذریعې برابر خلاف نه کوي، بلکې الله چې څه ورته وایي هغه کوي. نو هغې بیا کله کوي چې په الله باندې اعتراض وکړي، خو هغې ته دا ډېره ناشنا ښکاره شوله چې داسې یو قوم چې هغې به فسادونه کوي، وینې به تویي، او هغه الله د ځمکې خلیفه جوړوي، دا د هغوی د دې شان نه ډېره بعیده ورته ښکاره شوه. ځکه ورته وایي اتجعل فیها. او دا اعتراض په شکل باندې نه دی، لأنهم استبعدوا. ملائکو دا ډېره لرې وګڼله چې داسې یو قوم چې فساد کوي، وینه تویي، او هغه د ځمکې څه جوړ شي؟ خلیفه. دا هغوی ته ناشنا ښکاره شوله، ځکه یې تپوس وکړه. یاره په دې کې به حکمت څه چې داسې خلک ته خلیفهګان جوړوي. دویم مشکل په دې آیات کې هغه دا دی چې ملائکو ته څه پته ولګېدله چې دا به وینې تویي او فساد به کوي. حافظ ابن کثیر رحمه الله په دې باره کې صحیح حدیث پیش کړی دی. هغه وایي قالت الملائکه، ملائکو د الله نه پوښتنه وکړه چې ای زمونږ ربه علمنا وارشدنا، موږ ته دا وښایه چې دا خلک به څه کوي. نو الله رب العزت ته ویل د دې شان دا دی فساد به کوي، بیا ما ته توبه وباسي، وینې به تویي، ما ته به توبه وباسي، به توبه قبلومه. نو دا علم غیب نه دی، ځکه هغې وروسته په خپله اقرار کوي لا علم لنا الا ما علمتنا. خلق صریح آیاتونه پرېږدي، اشارو باندې خبره بنا کوي. هغې خپله اقرار کوي لا علم لنا، دې ته نه ګوري او دې اشارې ته ګوري چې ملایکو وویله چې دغه دا به وینې تویي. وګوره که نه علم غیب ثابت شوله که نه. دا علم غیب نه دی، هغې تپوس کړی دی. حافظ ابن کثیر حدیث را نقل کړی دی. هغې تپوس وکړه دا خلک به څه کوي؟ الله ورته ویل داسې به کوي، داسې به کوي، داسې به کوي. ایوه. دویمه دا ده دلته الله لفظ د خلیفتن استعمال کړی دی. خلیفتن، خلیفه معنا ما تاسو ته وکړه، خلیفه د پیریانو. یا قوما یخلفون بعضهم بعضا. اوس دا تاسو وایي امام ځان له خلیفه نیسي یا مقتدیان له خلیفه نیسي، د څه د وجې نه؟ امام تعارض پیدا کیږي. ٹھیک ده که نه؟
نو دا چې د امام خلیفه د هغه عارض چې امام ته پیدا کیږي هغه بل ته نه پیدا کیږي څه داسې خو نه ده چې دا د پوزې ویونی بدل دا به صرف امام غریب پورې خاصي او خلیفه ته به دا مشکل نه پیدا کیږي دا چې داغه خلیفه دی داغه جانشین دی داغه نائب دی نو هغه ته چې کوم عوارض راځي هغه به ته هم راځي نو دا انسانان خلیفګانو د پیریانو فساد او داغه جګړې وینې تویول ملائکه لیدلیو چې هغه دا کار کاوه دا داغه نائبان او داغه خلیفګان خو دې هم دا کار کوي کنه نو اتجعل فيها من يفسد فيها دا علم غیب نه دی دا د لفظ د خلیفتن استنباط دی استنباط هغه ته علم غیب نه وي علم غیب دا د الله صفت دی دا الله مخلوق ته نه ورکوي نه ملائکه ته ورکوي نه پیرانو ته ورکوي نه انسانانو ته ورکوي هیڅ ته نه ورکوي پیغمبرانو ته نه ورکوي نو لاندې خلق په ځای پیدا ونحن نسبح بحمدك او دا خپل عاجزی و مادگی خی او دا یره د سره پیدا و چې الله خلیفہ پیدا کوي موږ نه بس کمې شوی نو دا غي زاله کوي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك او من تسبیح وایو سره د حمد ستانه ونقدس لك او پاکی بیانو استا تسبیح راجی دا صفات د الله تا او تقدیس راجی د ذات تا معنا دا دا اے الله استاد ذات پاکی بیانو او استاد صفات پاکی هم بیانو ته د ذات په لحاظ هم پاکی ته د صفات په لحاظ باندې هم پاکی قال اولی الله انی اعلم ما لا تعلمون یقینا ز پویګم په هغه مصلحتونو چې تاسو په نه پویږي وسره استخکار کوي مصلحتونه د دې په پیدایش کې چې کوم مصلحت ته هغه باندې ز پویګم هغه باندې تاسو نه پویږئ الله هم ته نفي د علم وکړه او هغه په خپل هم د ځان نه نفي کوي لا علم لنا الا ما علمتنا چې ملائکه علم غیب نه لري نو بل بسو کی چاغه د علم غیب ولري وعلم آدم الاسماء كلها او خودل الله رب العزت آدم علیہ السلام تا نمونه د سيزونو ټول چا خو پکې دومره مبالغه کړې ده چې هیڅ شی ته پاتې نشو هر څه ورته وښودل او بعض وایي دا کل استغراقی نه دی بلکې کل عرفي دی او قرآن کې کل عرفي دا ډېر زیات دی اول دا سورت بقره تاسو راوړئ آیات نمبر 160 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ دلتم لفظ د کول راغی علا کل جبل په سر د هر غره باندې نو څلور مرغان قیمه کول او بیا هغه د ځمکې په ټولو غرونو باندې ګرځول
زه خو په دې عقیده لرم او دا مې ایمان دی چې د ابراهیم علیه السلام هر څومره عمر و په خپل ټول عمر کې دا نشو کولی چې هغه د دنیا ټولو غرونو ته ځان ورسوي او په هغې د یو پوټی کېږي، حالانکې لفظ د کل راغلی دی. معلومه دا شوله چې قرآن کې کل همیشه د پاره د استغراق د پاره نه وي، دا عرفي استغراق دی، معنا د دغې علاقې چې کوم غرونه د هغې په سر باندې کېده وه. همدارنګې صورت نمل راواړوئ. آیات نمبر 30. سلیمان علیہ السلام په سفر اوت، مرغان په د پاسه سوره کړه د روان دي. یو ځای کې چې وکتل ملا چرګک نشتا، تپوس یې وکړ ملا چرګک نه ښکاري، مرغان ورته ویل نشته. نو سلیمان علیہ السلام سخت په غصه شو، ما نه تپوس نه دی کړی، تلی دی. لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. درې خبرې وکړې، یا به حلال کم، یا به ورته سخت سزا ورکم، یا به راته دلیل راوړي چې په دې دلیل باندې نه وم. فمکث غیر بعید، وخت نو تیر شوی چې راورسېد. ما نور مرغان ورته ویل خیر دی نشته. ولې نشته؟ سلیمان علیہ السلام په غصه دی. سی ویلی دي دا خبرې کړل دي چې کله دا واورېد چې او لیاتینی بسلطان مبین، سړی جمع شو، ما خو دلیل شته که نه؟ دغه دی مخامخ راغی، ورته وایي انی وجدت امرأة، ستا د باچایي، ستا په باچایي کې خلک لګیا دي شرک کوي، ملا چرګه کې هم نه برداشت کوي. لیکن موږ نه پوهېږو دا خلک ولې په دې خبره نه پوهېږي. ستا په باچایي کې خلک لګیا دي شرک کوي. انی وجدت امرأة تملکهم، ما یو ښځه ولیدله چې هغه د هغوی باچایي کوله، باچڼی وه. و اوتیت من کل شی، او هغې ته هر څه ورکړل شوي وه. دا معنی ده د سلیمان علیه السلام حکومت ورسره و، هېڅ هم نه و. نو داسې نه چې کل لفظ چېرته راشي او ته به دا معنا کې چې بس هر څه هېڅ شی تې پاتې نه شو. معنا دا ده عمل اسماء کلها، د هغه چې څه ضرورت و د ضرورت مطابق د هغه شیزونو نمونه ورته وښودل. ثم عرضهم علی الملائکه، بیا ور وړاندې کړل دغه څیزونه ملایکو ته. فقال انبئوني باسماء هؤلاء، معنا ثم عرضهم على الملائکه، فقال دا جمله واقع شوی ده په محل د حال کې، قائلا لهم، په داسې حال کې چې ویون کې واغوی ته انبئوني باسماء هؤلاء، خبر را کوي ماته په نومونو په خصوصیتونو د دې څیزونو باندې. د دې نوم څه دی او خصوصیت یې څه دی؟ سمسۍ ده، نوم یې دا دی، خاصیت یې څه دی؟ کټوی نه پې سړی ترکاري راخلي. دا راته وښیه. ان کنتم صادقین، که تاسو دې خبره کې رښتینې چې بل خلیفه پیدا کول ته به څه ضرورت دي، بیا نو دې شیزونو نمونه راته واخلئ که نه، د دې فایدې او خصوصیتونه راته بیان کړئ. قالوا سبحانك لا علم لنا، ملائک ورته وایي پاکې ته نشتا علم منگ لرا الا ما علمتنا، مگر آغا چی تا خودلی دی منگ تا و تعلیم دی را کرده منگ تا، باس منگ تا داغی علم دی دینا مزید علم منگ سرا نشتا. انکا انت العلیم الحکیم، یقیناً تی پورا پویدون کے او پورا حکمت والا.
په هر څه باندې علم تا ته حاصل دی د هر شي په پیدو او په خواص او په حکمتونو باندې ته پوهېږي دوه خبرې وکړي ځکه ما تاسو ته دوه معنی وکړي یو نوم یې راته وښیي یو بل راته د دې خصوصیت وښایي د دې صفات راته وښایي نو هغې دا دواړه خاص کړه په الله پورې په هر څه باندې علم هم ته لرې او د هر شي پیدا او خصوصیت هغه هم تا ته معلوم دی قال یا آدم انبئهم ویل الله اے آدم خبر ورکه دوی ته باسمائهم په نومونو د دې څیزونو باندې آدم دا لفظ یا د آدمة الارض نه ماخوذ دی او هغه ویل کېږي مخ د ځمکې ته آدم علیه السلام تنا او جثه هغه هم داسې جوړه شوې وه چې د ځمکې د مختلفو دغه نه الله رب العزت خاوره راواخیستله او د هغې نه د هغه جسم جوړ کړ او یا دا په معنا د غنم رنګي باندې دی آدم علیه السلام د رنګ په لحاظ باندې غنم رنګي و اے آدم خبر ورکه دی ته په نومونو د دې څیزونو باندې فلما انبأهم هر کله چې آدم علیه السلام خبر ورکړ دوی ته باسمائهم دغه څیزونو په نومونو په خواصو باندې قال الم اقل لكم ویل الله ایا ما نو ویل تاسو ته انی اعلم غیب السماوات والارض چې بشکه زه پوهېږم په پټو د اسمانونو باندې او د ځمکې باندې و اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون او زه پوهېږم په هغه څه باندې چې تاسو ښکاره کوئ او هغه چې تاسو پټوئ بعض خلکو د ما تکتمون نه دا پیدا واخستله چې وایي ملایکو دا خبره پټه کړې وه چې لن یخلق الله خلقا اکرم علیه منا الله به چرم داسې مخلوق پیدا نه کړي چې هغه په موږ باندې څه وي عزتمن وي لیکن دا خبره د دې آیات مقصد نه دی آیات مقصد وسعت علم ته اشاره ده چې الله دومره وسیع علم لري چې د الله نه په اسمان کې څه شی پټېدی شي او نه په ځمکه کې نه د انسانانو په زړونو کې او نه د هغې په خولو کې نه د ملایکو په زړونو کې هغه په هر څه باندې پوه دی لکه مثال په طور باندې یو سړی د ښه تابعدار زوی دی خو آینده په نسبت باندې چې دی چېرته غلط کینني غلط ونه ګرځي ورته وایي بچی ګوره زه ستا د هر څه نه خبرېږم د هغې مقصد دا چې دا بچی مې په دې پوه شي چې پلار زما نه غافل نه دی الله رب العزت ملائک په دې پوهه کوي په دې قانع کوي چې ګورئ ما نه څه شی پټ نه دي دا نه چې تاسو څه شی پټ کړي دي خو زه خپل علم تاسو ته بیانوم چې زما علم دومره وسیع دی چې ستاسې پټ او ښکاره ماته یو شانتي دي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ هغه وخت چې وویل موږ ملائکو ته اسجدوا لآدم سجده وکړئ آدم ته فسجدوا ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر شیطان ونه کړله ابا انکار یې وکړ واستکبره او لویي وکړه وکانه من الکافرین و دې په علم ازلی د الله کې د کافرونه یا کان په معنا د سواره باندې نو سواره من الکافرین د سجدې نه کولو په وجه باندې وګرځي د چانه د کافرانو نه بهر صورت دواړه ترجمه تفاسیر کې دي مسله دا ده چې ملائک مخلوق دي مخلوق ته څنګه سجده کیږي د دې متعلق خلق مختلف توجیهات کړي دي اسجدوا لآدم سجده آدم ته نه وه سجده و الله ته خو په طرف د آدم باندې لکه موږ او تاسو مانځه کې الله ته ودرېږو مونږ چاله کوو الله له خو کوم طرف استعمالوو قبله
نور پریواته طرف دسې نه کو دسې نه کو دسې نه کو دسې کو. نو سجده وکي په طرف د آدم باندې، معنا سجده وکي الله ته په طرف د آدم باندې. آدم علیه السلام دا په طور د قبله استعمال شو. چا د سجدې نه اخسته دا انحنا راټیټېدل. درېمه توجیه چا دا کړې ده چې سجدې درې دوه قسم دي. یو دا سجده د تحیه او دویم دا سجده د عبادت. دلته د سجدې نه مراد هغه سجده د تحیه ده، د سلام په ځای باندې، او سجده د عبادت ته مراد نه ده، ځکه سجده د عبادت هغه سوا د الله نه بل چاته جایز نه ده. او د تحیه دا سجده په مخکینو ادیانو کې جایز و او اوس ممنوع ده. څلورمه توجیه دا چې موږ مخلوق ته سجده نه کوو. ولی نه کوو؟ الله راته ویلي دا الله د حکم د منلو په وجه باندې موږ غیر الله ته سجده نه کوو. دوی چې سجده وکړه دا د الله په حکم باندې وکړه، نو که الله موږ ته حکم وکړي موږ هم به منو کنه، نو دې کې څه لرې والی دی. لیکن په دې کې ښه توجیه چې دا همدقه ده چې دا تحیه دا سجده و د تحیه او د عبادت هغه نه وه. په مخکینو ادیانو کې دا جایز وه او په دین محمدي صلی الله علیه وسلم کې دا څه ده منسوخ شوې ده. لکه د دې تمام تفاسیر تاسې ګورئ. یو ځل داسې وشوله، معاذ بن جبل رضی الله عنه یو ځای ته تللی و، حیره د هغې ځای نوم و، د هغې ځای نوم و حیره. هلته چې لاړو خلق یې ولیدل چې خپلو مشرانو ته سجدې کولې. خلق یې ولیدل خپل مشرانو ته سجدې کولې. نو ځان سره یې ویله چې د دې ډېر مناسب خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا چې دوی د خپل مشرانو داسې تعظیم کوي او سجدې ورته کوي، دا خو د نبی علیه السلام سره ډېر مناسب ده. په کار ده چې موږ هغه ته سجده وکړو. معاذ بن جبل رضی الله عنه چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما هغه خلک ولې د خپلو مشرانو ته سجدې کولې، د دې خو ته ډېر مناسب یې چې تا ته سجده وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډېر په طریقه باندې خبره کړه، ای معاذه که سبا زه مړ شم او قبر کې پرېوځم او ته ستا زما په قبر باندې تېرېدل کېږي، نو ته به زما قبر ته سجده وکړې؟ هغه وایي لا، وایي څنګه چې زما قبر ته سجده کول جایز نه دي، نو دغسې ما ته په ژوندانه باندې سجده کول هم جایز نه دي. او بیا نبی علیه السلام ورته ویل لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، کما چاته امر کولی چې یو دی راپاڅېږي بل ته د سجده وکړي، لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، ما به ښځو ته حکم کړی و چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي. لیکن دا چې مخلوق ته سجدې کول دا جایز نه دي، اوس منع دي. زه چاته د دې امر نه کوم، نه د دې امر چاته کوم چې ما ته وکړي، او نه د دې امر چاته کوم چې ښځه دې راپاڅېږي او خاوند ته دې سجده وکړي. همدارنګ تفسیر شربینی وایي فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام والکلام. دا سجده تحیه دا مخکې جایز و غیر الله ته، خو کله چې اسلام راغی نو بطل ذالک بالسلام والکلام. دا په سلام او په کلام سره اوس خلک سلام علیکم وایي او خبره کوي او سر ته نه راټیټوي، نو هغه په دې باندې باطل شو.
همدارنګ تفسیر خازن وای، تفسیر مدارک وای کان سجود التحیه جائزا فيما مضى، سجده تحیه دا په تیر امتونو کې دا جائز و. ثم نسخ بقوله عليه السلام لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من المخلوق. بیا دغه سجده تحیه تفسیر مدارک وای منسوخ شه په دې حدیث باندې چې رسول پاک علیه السلام فرمایي لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من المخلوق، ندی مناسب هیڅ یو تن ته د مخلوق نه چې هغه د سجده وکړي بل مخلوق ته. حافظ ابن کثیر وایي قد کان هذا مشروعا فی الامم الماضیه، دا رواوه تیر شو امتونو کې، ولکنه نسخ فی ملتنا، ولکنه نسخ فی ملتنا، دا زمان په دین کې سره منسوخ شوی ده. سجده خو پرېږده وه، انحناق غلطه ده. مشکات باب المصافحه کې وګورئ ان احدنا یلقا اخاه، من ورور د ورور سره ملاویږي، دوست دوست سره ملاویږي، اینحنی له اجازت ته چې ورته راښکته شي؟ قال لا، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه به راښکته الا ابلیس، الا ابلیس کی چې آیا دا استثناء متصله ده که منقطعه ده؟ یو تعداد علما په دې باندې دي چې دا د استثناء منقطع، الا په معنا د لکن باندې دي. خو دغه خلکو خیال دا دی چې متصله دې ته وایي چې مستثنا د جنس د مستثنا منه نه، او چې مستثنا د جنس د مستثنا منه نه وي نو هغه ته منقطع وایي. او ابلیس خو د جنس د ملائکو نه دی، نو لہذا استثناء څه د منقطع شولا. فسجدوا ټول سجده وکړه الا ابلیس، لكن ابلیس لم يسجد، شیطان سجده ونه کړله. لیکن راجح خبر ده چې دا استثناء متصله ده. ځکه متصله دې ته وایي چې مستثنا مخکې د استثناء نه په مستثنا منه کې څه وي داخلي، که د جنس نه وي او که نه وي. هو المخرج عن متعدد بإلا، کافیه استاذ وایي مستثنا متصله ستوي هو المخرج عن متعدد بإلا واخواتها، هغه چې داغي متعدد نه راو بس په الا باندې. او دلته شیطان ابلیس دا د ملائکو سره په امر کې شریکو. قرآن اعراف کې وایي مالک الا تسجد اذ امرتک، چې ما درته امر وکړ بیا تا څنګه سجده ونه کړله. نو معلومه ده چې اسجدو کې څنګه امر ملائکو ته و، دقسې امر چاته و؟ ابلیس ته هم. نو مخکې د الله نه هغه په دې کې داخل و، نو پس تاخیر نه اخراج په الا باندې وشلو، استثناء متصله ده او دا راجح خبره ده. ابا انکار وکړ واستكبر او ځان لوی وګاڼه وکانه من الکافرین، یا په معنا د سواره باندې وګرځید د کافرونه، او یا وکانه من الکافرین و دې په علم ازلی د الله کې د چانه د کافرونه. وإذ قلنا، هغه وخت چې وویل وقلنا یا آدم اسکن، وویل من ای آدم وسیږه ته وزوجک او بیبیستا په جنت کې، وکلا منها رغدا او خری د دې جنت نه پریمان او پراخه، حیث شئتما چرته چې ستاسو دواړه خوښ وي. ولا تقربا هذه الشجره او منځ کېږي دی ونې ته، فتکونا من الظالمین، که چرته تاسو ورنږدې شولئ نو شی به د زیاتې کوونکو نه. ذکر د لا تقربا دی، مقصود د هغې خوراک دی. خواله مه ورځئ
معنا دا ده چې خورئ ما. خو لا تقربا سه تعبیر ته د مبالغې دپاره وکړو، لکه لا تقربوا الزنا، ممنوع زنا ده. خو دا دومره قبیح کار دی چې زنا کول خو په ځای پرېږدوه، دواعي د زناو ته هم مه ورنږدې کېږئ، زنا خواله مه ورځئ. نو دلته خو نفي د قربان ده، خو مراد نه خوراک دی. بیا د قرآن کریم دی طرز و طریقې ته وګورئ. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک، داسې ونه ویله چې یا آدم اسکنا دواړه اوسېږئ، بلکې اسکن انت وزوجک، هغه ور باندې عطف کړ. او کله چې دې بل ټکي له راځي وکلا منها رغدا، نو هلته داسې ورته نه وایي چې کل انت وزوجک، تیم خوره او ستا بیبي دې مخوري. دلته دواړه په یو لفظ کې راوستل. هلته بیبي عطف کړله د واو په ذریعه باندې، او دلته بیبي په دې صیغې د امر کې شریکه کړله. دی کې حکمت څه دی، څه راز دی؟ اشاره ده دې ته چې ښځه په اوسېدو کې تابع د خاوند ده. دا خلک چې دا شرطونه لګوي چې رشته د سره کومه، خور و لور د سره درله در کومه، خو بوزې بیا نه، دا ټیکې میکې ټولې غلطې دي، دا شرطونه غلط دي. نن سبا دا لوی مصیبت دی. ابل چې ما ته چا ټلیفون وکړ چې نکاح وخت کې موږ په ویلو چې ته به ځان سره پلانکي ته نه بوځي، مایل دا ته چا ویلي؟ دغسې شرطونه باندې نکاح کې دا غلط شرطونه دي، دا به نه دي. خاوند چې چېرته اوسېږي هلته به ښځه ورسره اوسېږي. نو ښځه په اوسېدو کې تابع د چا ده؟ د خاوند. خو خوراک کې تابع د خاوند نه ده، هغه په خپله خوراک کوي، دا په خپله خوراک کوي. د دې وجه نه د دواړه په دې خوراک کې دواړه په صیغې د امر کې شریک کړه، دا یو د بل تابع نه دي. او د اوسېدو په مسله کې ښځه تابع د چا ده؟ د خاوند. ځکه یې په صیغې د عطف باندې راوړه چې وزوجک. پوه شئ؟ وکلا او خورئ منها د دې جنت نه رغدن پریمانه پراخه حیث شئتما چرته چې ستاسې خوښئ، خو ولا تقربا هذه الشجره، دې ونې ته به نه نږدې کېږئ. که نږدې شولئ نو زیاتې کوونکي به شئ. دا چې دا ونه د څه وه، دا د خلکو خبرې دي، دې کې صحیح مرفوع حدیث هېڅوک نشي پیش کولی او نه پې قرآن تصریح کړې ده. خو یو ونه دی پکې راولېږلی، چا په غنم باندې دا حمل کړه، چا په انځر باندې حمل کړه. لکه څنګه چې قرآن کریم پریښی دی همدقسې پرېښودل پکار یوه ونه ولا تقربا هذه الشجره. او دا تعینات کول دا د خلکو تعینات دي، دا د الله د الله د رسول تعین نه دی. نه پکې څوک صحیح حدیث مرفوع پیش کولی شي او نه چې دی نو قرآن څوک آیات پیش کولی شي. فازلهم الشیطان، را اخویول دوی لرا شیطان. زلت څه ته وایي؟ پریوتل په خټه کې بغیر د قصد او د ارادې نه. باران شوی دی، سړی د کور نه را روان شو، هلته اودس وکړه، اراده یې دا ده چې مانځه ته لاړ شم. لاره کې را روان و، خپې وښویدله، په خټو کې را پرېوته. عرب وایي ظل فی التین، خټو کې خوی شو. د ده اراده د خویدو نه وه، د ده اراده د پرېوتو په خټو کې نه وه، خو پرېوته. لیکن بیرته سمدستي پاڅېده. دغې ته وایي ذلت.
تفسیری مدارک لیکلی دي چې ففعل د نبی باندې اطلاق د ذلت دا سره صحیح دی. قرآن په تصریح کې لفظ اللهم الشیطان او د قرآن کریم په پلوشې کې کوم چې د حکمتیار صاحب تفسیر دی هغه هم دا لیکلی دي چې وای انسان کمزور دی، چې هر څومره یې خو انسان کمزور دی، د کمزورۍ په وجه باندې کارون سره مخامخ کیږي. یعنی د آدم علیه السلام دا اراده نه وه خو راغی پکې پاتې شو دا چې شیطان ورته وسوسې ور واچولې هغه مسله را روانه ده. فازلهم الشیطان وښویول دې دواړو له شیطان عنها د دې جنت نه فاخرجهما نو راوي ویستل دې دواړو لله مما کانا فیه د هغه ځای نه چې دا دواړه پکې وو. وقلنا اهبطوا او اول منگا کوشي بعضکم لبعض عدو زین ستاسو بعد زینو د پاره دشمنان وي. ولکم فی الارض مستقر او ستاسو د پاره په ځمکه کې زید اوسېدو وي او د آرام وي. ومتاع او د فائدې اخستو الہین تر یو وخت پورې. مستقر زید آرام، زید اوسېدو، زید قراری. فتلقى آدم من ربه کلمات راواخستلی آدم علیہ السلام د خپل ربنا کلمات یوسو کلمې فتاب علیه الله ور باندې مهرباني وکړه. انه هو التواب الرحیم یقینا دا الله توبه قبلون کې دے مهربان. دی آیاتونه کې څو مشکله دي. یو لوی مشکل دا دی چې شیطان چې سیده او نکړله نو الله د جنت نه راوویسته او آدم علیه السلام په جنت کې و نو بیا شیطان وسوسات څنګه ور واچوله. بعضی اسرائیلیات خلق بیانوي خو الله دې د دې خلکو دماغ خلاص کی چې قرآن باندې صحیح پوه شي او قرآن خلکو ته په صحیح انداز کې مخکې کی. وایي شیطان خو راووته خو دوباره د مار په خوله کې جنت ته لاړو. مقصد د دې خلکو دا دی چې جنت ته اوسېدو ځای نه دی، ماران او لړمان پکې دي، د خلکو د جنت نه اړه تورئ او جنت ته امن ځای دی. هلته نه ماران شته نه لړمان شته او نه پکې ماشي شته دی چې تاسو ته به اوس خفه چې هلته خو بیا زه خوب نه شم کولی، تنګ تنګ به راته دې غوږ کې کوي زه به څه خوب وکړم. دا د هغې خلکو دغه دي ویناګانې دي چې یا عین بن اسرائیل دي او یا د هغې نه متاثر شوي دي. هیڅ صحیح حدیث په دې کې څوک هم نشي پیش کولی چې د مار. عجیبه خبره دا ده الله را ایستلی بېرته د مار په خوله کې ورنوځي او الله پرې نه خبرېږي. او دا د کولو خبرې دي. چا را ایستلی و؟ چا را وویسته؟ الله. نو اوس دی د مار په خوله کې د الله نه پټېدی شي؟ مار په خوله کې ورنوتی. جنت یې د مارانو د لړمانو ځای وګرځاوه. جنت ته لړمان نشي تللی نه ماران تللی شي نه ماشي دې نه به خلاص شي. خبرې دوه دي بنیادي. یوه خبره دا ده چې الله رب العزت شیطانانو ته دامنه قدرت ورکړی دی چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تجری من الانسان مجرى الدم. دا د انسان پر رګونو کې داسې چلیږي لکه دا وینه چې د انسان پر رګونو کې چلیږي. دا الله قدرت ورکړی د امتحان دپاره، ابتلا دپاره، ازمیښت دپاره. نو دا قدرت یې ورکړی دی چې د وسوسې په اچولو کې یووالي د مکان ته ضرورت نشته، کولی شي چې د بهر نه وسوسه ور واچوي.
لیکن خط توجیه هغه د چې کوم سورۃ اعراف تاسو راوړوي 3 نمبر آیات نو ورته ګورئ. بیا رسم نه شروع وکړ ورته قال ما منعك دایات خو ما تاسو ته دغه الا په باره کې ویلو ما منعك الا تسجد اذ امرتك چې ما د ته امر وکړ نو تاسو دا ولې ونه کړه ته څه شي منع کړې داغه جواب ته ګوره انا خیر منه زه دنه غوړې ما او دا چرته نه دي شوی چې غوړه د ناغوړه ته په سجده باندې پریوزي. اوس د خپل غوړېوالي دلیل ته ګوره خلقتني من نار وخلقته من طين لوی مولا دی کنه او کنه دا چې دا خلق بلاری کوي په غلطو دلایلو باندې د خلکو ذهنونه خرابوي دا کار شیطانم کاو کنه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها ویل کوشه د جنتنا فما يكون لك ان تتكبر فيها تعالی دا نه جوړیږي چې ته دلته لوی وکی اوسې دوه زم ما درکړ دی بیا لویم کوي فخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم د چا په وجه چې زه گمراه کړم سرکشه د کړم زبستا د نیغ لارې په مخ کې ورته ناستم نیغ لار د الله سره قران دی قران په مخ کې ورته ناستم مرانه را بنشي انګريزي کې پیسې به مرکې خو غیره به بوزما قران کې به څوک پیسې نه اخلي خو نه به را پرېدم دا هغه وخت کې ورته ویلي انګريزي کې پیسې مرکې د پیسونو په نامه باندې او چې په شوق ورته ناشتي معلومه دا شول چې موږ سره د آخرت څوک نشته موږ د دنیا جوړولو سوچ کې پراته یو چې دنیا څنګه جوړه کو دا غم را سره نشته چې آخرت څنګه جوړ کو ایو مفسر لیکلی دي دنیا د پاره دومره کوشش وکړه چې څومره دلته وسیږي او د آخرت ته پاره هغه کوشش وکړه چې څومره الته وسیږي من هغه کوشش چې د آخرت لپاره کول پکار او هغه د دنیا لپاره کوو او دنیا چې څه پکار دی هغه د آخرت لپاره کوو لاقعدن لهم صراطك المستقيم زبا وتپاغنی غلاره کې ناس دي ثم لآتينهم به ورترات لكم من بين ايديهم ومن خلفهم د مخکنه او د رستونه د مخکنه راتلو معنا دادا اخرت مې ور توجه واړو ما د رستونه راتلو معنا دا چې په دنیا به مشغول کما وعن ايمانهم خي طرف نه برازم نیک اعمال ته نه پرېدما وعن شمائلهم او د ګس طرف نه په بدو اعمال به لګیا کم ولا تجدوا اکثرهم شاکرین قال اخرج منها ورپسې وای فوسوس لهم الشیطان شلم نمبر آیت ته ګورئ فوسوس لهم الشیطان اوس د شیطان د وسوسې اچولو تاسو طریقه خي قران صفا کتاب دی خو الله رب العزت چاته پکې مهارت ورکي څوک په پوي کی د چا سودا نه پریدي ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما كما د غایب د پر استعمالي د مخاطب د پر معنا دا د مخامخ ورته لګیا دی ما نهاكما نوې منا کړي تاسو دواړو لرا ربکما دی خطاب ته ګورئ ربکما عن هذه الشيء الا ان تكونا مگر دا چې شی بتا سي دواړه ملکین او تکونا من الخالدین یا بدواړه همیشه پاتې کیدونکو نه دا ټول د خطاب صيغه دي
یو هم پکې د غایب څخه نشته دی. سړی وایي بهر نه دی یا د مار په خوله کې دی یا دا دی هغه دی، مخامخ خبره ده. بیا وایي وقاسمهما، قسم یې ورته وکړو انی لکما لمن الناصحین. دا ټول د خطاب صيغې نه دي څه. فدلاهما بغرور. دا زمون قانون هم داسې دی. یو سړی د کلی نه د کور نه د وځي روان دی سفر باندې مخ راستون کی، زه خو روان یم خو ګورئ دا کارونه به زما نه وروسته کوئ. وایي که نه وایي شیطان هماغه لوبه وکړه چې آدم علیه السلام زه خو درنه زما رسخت یې کړم چوټي را کړله، خو ګوره ما باندې چې څه وشو هغه په دې قانع نه کړه چې دا ما باندې چې څه وشو دا په دې وجه وشو چې ما تا ته سجده ونه کړه. دا په تا باندې هم کېږي، خو که د دې ونه د خوراک ونه کړه او که دې وکړه بیا به همیشه پاتې. نو مخامخ خبره ده. ښه الله فرمایي فتلقى آدم من ربه وقلنا اهبط فازلهما الشیطان، پس را اخیول دی دوالو را شیطان عنها د دی جنتنا فاخرجهما، نو راوی ویستل دی دوالو لرا مما کانا فیه دا غزنه چې دا دواړه پکیو. وقلنا اهبطوا ویل من کوشي بعضکم لبعض عدو، ځینې ستاسې به د ځینو دپاره سوي دشمنان وي. ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، ستاسو دپاره او په ځمکه کې اوسېدل وي او پیدې اخیستل تر یو وخته. فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیه السلام د خپل رب نه څو کلمې را واخیستلې، معنا دا ده زده کړې دي. فتاب علیه، الله په مهرباني وکړه. انه هو التواب الرحیم، یقینا دا الله دا د توبه قبلونکی مهربان. د کلماتو معانی قرآن کې څو دي؟ قرآن کریم کې کلمات مستعمل شوي دي په 5 معنیو باندې. یو په معنا د دعاګانو باندې، لکه دې ځای کې فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیه السلام د الله نه دعاګانې زده کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دیم کلمات په معنا د اعمالو باندې، سورة بقره 143 نمبر آیات ته وګورئ. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، هغه وخت چې ازمیخ وکړ په ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب داغه بکلمات په یو څو کارونو. هغه کارون تشریح به هغه وخت کوو چې کلم الله ورورسي، چې هغه بعضې خلک وایي 15 کارونه و د مرۍ نه پورته او 15 د مرۍ نه ښکته، او یا هغه کارنامې چې کوم قرآن ذکر کړي دي، د پلار مقابله، د قوم مقابله، ورته غورځېدل، د الله د پاره هجرت کول، دارنګې د الله په حکم باندې بچي علالیدو ته تیارېدل، دا کارونه و. فاتمهن، هغه پوره کړو. قال انی جاعلک للناس اماما. درېمه معنا کلمات په معنا د وعدو باندې، سورة انعام 4 نمبر آیت ته وګورئ. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. تردی چراغ اغوی ته زمن امداد، ولا مبدل لکلمات الله،
نشته دې څوک بدلونکي وعدو د الله لرا د الله وعده څوک بدلول نه شي څلورمه معنا هغه قران کریم سورۃ کهف 20 نمبر آیات وګورئ کلمات معنا د قران کریم باندې کهف آیات نمبر 20 وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اولو لاغه چې وحی کول شي تا ته د کتاب د رب ستانه لا مبدل لکلماته د الله وحی او د الله کی دغه کتاب او قران هغه څوک بدلولې نشي پنځمه معنا هغه په معنا د صفت باندې هغه د سورته کهف یوصل نهم نمبر آیات ته غالبا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ورته یا کشي سمندر سیاهی د پاره د صفاتو د رب زما لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي دا سمندر به ختم شي خود الله صفاتونه به ختم نشي نو دلته د کلماتو معنا د دعاګانی فتلقى آدم من ربه كلمات سو کلمې مراتنا دعاګانی دي اوس هغه دعاګانی هغه کوم دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې هغه کلمات هغه دادي قال آدم علیه السلام اولا یا ربي الم تخلقني اے زما ربا تا ز پیدا کړې نه ما قال بلا الله ورته او به ورته وی الم تنفخ روحي فيا من روحك فما کې روح تا چولې نه ده الله ورته ما کړې به ورته وی اے الله زدي په خپل مبارک لاسونو باندې څنګه چې ستاسو شان مناسب دي پاغي تاسو جوړ کړل نه الله ورته وی جوړ کړل نو به ورته وی اے الله کزه توبه وباسما نو ما به بیت جنت ته بوزي قال نعم الله ورته وی او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه هغه وی دا کلمات سراج المنیر تفسیر وی هغه کلمات داو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت من مانځه کې ولا اله الا غیرک وایو خو دې دعا کې ولا اله الا انت ظلمت نفسي فاغفر لي الله فزان می زیته او کما تبخنه وکي انه لا يغفر الذنوب الا انت دا د تفسیری سراج المنیر ذکر کړی لیکن قران کریم چې خپل سوای فکر دا د سړی هغه ته ترجیح ورکي سورۃ اعراف 3 نمبر آیت تاسو وګورئ
قالا ربنا ظلمنا انفسنا دواړو وویل اے رب زمونږه من خپل ځان سره زیاتی وکړو وان لم تغفر لنا او کچره ته بخنه ونه کې منګ ته وترحمنا او رحم ونه کې په منګ باندې لنکونن من الخاسرین منګ بچانه شو تاوان نه شو پیغام د حکمتیار صاحب تفسیر کو ته اغم دقیقه ترجیح ورکړل او یمدا خبره سیده قرآن وای ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا نور احتمالات هغه سره ذکر کړی نه هم دا یو احتمال ذکر کړی دی که چا سره به حالت وګوري قرآن په خپل په تصریح کړل لذي د پاسه وسړی نور څه وای فاتش دا بل مسله چې بعضی خلک وای چې آدم علیه السلام کله د جنت نه راکوزیده پامیو که په عرش باندې لیکلی لا اله الا الله محمد رسول الله چلان دی راغې نو د الله نه سوال وکړ داغه په وسیله باندې نو وی الله رب العزت ته تاسو کو چې ته محمد څه پیژنې هغه ورته ویل الله زه چې کله جنت نه راکوزیدم ما په عرش باندې ولیدل چې داغه نوم ستاد نوم سره یو ځای لیکل شوی لا اله الا الله محمد رسول الله نو زه په دې پوه شوم چې دا تا ته یو نږدې بنده دی په بندگانو کې داغه په وسیله باندې زما توبه قبول کړي نو به الله ورته ویل چې آدمه تا ته دا پته نشته چې دا څوک دی کدا نه نو ما بزمکه اسبانم نو پیدا کړی په زید دی باندې چې قران نه دلیل پیش کو مخکې خبره کوم درته د یو حدیث دارو مدار په سند باندې وی کدا حدیث سند صحیح وی حدیث صحیح دی کدا حدیث سند صحیح نه حدیث ته صحیح ویل صحیح نه دی د دې وجنا عبد الله بن مبارک بویل لولا الاسناد کچرته سند نه وي او بغیر د سند نه خبره منظورې ده لقال من شاء ما شاء بیا خو بچ د چا څه خوخه هغه به ویل چې د چا چې څه خوخه وي هغه به ویل خو د حدیث دارو مدار په سند باندې دی رازو دا حدیث چې کوم خلق پیش کوي چې وای آدم علیه السلام په عرش باندې دا ولیدل او بیا دغه په وسیله باندې کنز العمال جلد 2 صفحه 359 کې هغه وای سنده واهن د دې حدیث سند دا سوس پوسته معنا دا د وینو والے دی سزور او قوت پکې نشتا بی قوت او بی زور سند دی په دې باندې د عقیدی ثابتول عقیدی خبرې په دسی حدیث ثابتول دا خو دین پورې خندا ده کنز العمال جلد 2 صفحه 359 امدا کنز العمال یولسم جلد صفحات 455 کې وایي ضعیف صیانة الانسان صفحه یو سلسلش کی صیانة الانسان صفحه یو سلناهش کی هغه وی پدې کې یو راوی دی عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم او وهو رافضی عبد الرحمن ابن زید دا رافضی دی رافضی څنګه داغه په خبره سره د یقین وکي لیکن خلق اوس د صحت تر سوالې چې حدیث متواتر ته جوړ کړل دي امدارن طبرانی جلد 2 صفحه 102 کې
تعلیق علی المستدرک جلد اول صفحه 615 کې هغه وی موضوع حدیث نه دی، موضوعی حدیث ته چا د ځان نه جوړ کړی دی او پاغي ورته پلې دی. امدارنګي حافظ ابن حجر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله په خپل فتاوا کې لیکي چې حدیث ضعیف دی او دارنګي موضوعی دی. دا خود محدثین خبره ده. راځي دلته قران ته ګورو، دغه تم نه ګورم دی قران ته ګورو. قران سوي فتلقى آدم من ربه، من د ابتداء د پار راځي، من د ابتداء د پار راځي. معنا دا د آدم علی السلام د دې کلمات راخستو ابتداء د کوم ځای نه و؟ د ربنا، من ربه ویل دي. کدا کلمات هغه د عرش نه راخستې وي، بیا خو په کار دا و چې فتلقى آدم من عرشه، تلقی وی راخستلو تا. نو الله وی کلمات ما نه واخسته، کلمات الهام ورته ما ورته په زړه کې ورواچولې او ته وی نه د عرش نه راوخته. ستا منې کو د الله منې غستا خو خدا، زه خو د الله منم او ته چې د چا منې ګرځه ورپسې. سړی خو قرآن سیاق ما په تا صفحه ویلې دي. قرآن کریم څوک نه تشریح کوي او نه داسې مطالعه کوي چې هغه د ورته شپه شوګیر کړي، ورته کینی بس وایي چې څه اورېدلي هغه خلکو ته وایي. او حدیث کې راځي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، دا دروغ د سړي لپاره بس چې څه اوري هغه خلکو ته بیانوي، داسې نه پکار. دلته آیات ته وګورئ فتلقى آدم من ربه ویل دي، دا یې نه دی ویل چې فتلقى آدم من عرشه. او کته وایي چې هغه د عرش نه راخستی او الله وی زمانه راخستی، نو چې ستا خبره صحیح شو خو بیا نعوذ بالله د الله خبره دروغجنه شوله. او الله فرمایي ومن اصدق من الله حدیثا، ما نه په خبره کې رښتینی څوک دی. دی وجنرونو په دې خبرو پسې ګرځي ما چې خلک په ممرون باندې بیانې چې آدم علیه السلام د سپام وکاو د سی وکړه هغه سی وکړه داسې به ځای خبرې دي. صفا آیات ته په دې کې مشکل نشته دی. فتاب علیه، الله ور باندې مهرباني وکړه. توبه څه ته وایي؟ الرجوع من المعصیة الى الطاعه، الرجوع من المعصیة الى الطاعه، د ګناه نه تابعداري ته، د نافرمانی نه تابعداري ته راګرځېدلو ته څه وایي؟ توبه. الرجوع من المعصیة الى الطاعه دې ته ویل کېږي توبه. ګناه نه، نافرمانی نه تابعداري ته راوګرځي، دا د بندگان توبه ده. یو الله رب العزت دلته وایي فتاب علیه، نو د الله د توبې څه معنا ده؟ د الله د توبې معنا کې تفاسیر. الرجوع من السزاء الى الثواب، د الله واپس کېدل د سزا ورکول نه چاته بدلی ورکول ته، راګرځېدل د الله د ثواب ورکول د سزا ورکول نه چاته ثواب ورکول ته. لکه حدیث کې راځي الله رب العزت د بنده په توبه باندې دومره خوشحاليږي لکه په یو ځنګل کې چې د سړی نه سورلی مرکه شي او خوراکم تی ورک شي او سکاکم تی ورک شي او راشي یو دغه تکینی ونی لاندې ډډه واچي بس مرګ راغی او په دې کې د سترګې ورشي او چې را پیدا شي هغه سورلین څنګه کې ولاړی او خوراکم په پروت وي او درګه سکاک شي زونم بس دا سړی د ډېر خوشحالي نه وای اصحاب کار ورنکړ دې زیات خوشاله شوی د کنه و اے الله ته می بنده او زه در رب ما نو الله د بنده په توبه د خوشحالي کی نو ګناه په وجه باندې الله هغه تصور کوي سزا ورکړي خو چې توبه وباسي فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات
سبا دا څوک نو دا ته څنګه لفظ ویلې رجوع د سزا نه اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات بده نه کوم نه تراول نیکو تا دا د چا د الله د توبې معنا دقه ده چې څنګه الله وی فتاب علیه الله په مهرباني وکړه توبه ولا قبول کړه سزا په ځای باندې ثواب ولا ورکړه دا معنا انه هو التواب الرحیم د توبې د بندگانو د قبلېدو د پاره شرطونه دا ډېر مهم خبرې دي خو زمونږ وخت ډېر کم دی نو ایران تلي چې قرآن خلاصول غواړي د بنده د توبې د قبلېدو شرطونه لومبنی شرط الرجوع من المعصیة الى الطاعه دا خو معنا شوله چې د ګناه نه راواپس شي نافرمانی نه راواپس شي تابعدارۍ ته فرمانبردارۍ ته د قبولیت شرطونه ان ندمو په کړي کار خخ پیمانه شي دا لومبنی شرط دی الله توبه علی قبلی چې سړی په کړي ناروا کار باندې خخ پیمانه شي دویم شرط العزم على الا يعود پورا قص کول چې به بده کار ته نه راتاويګما دریم شرط الاقلاع عن الذنب لاس اخستل دغه ګنانا هغه ګنانا بلاس واخلي سلورم شرط هغه ده اداء الحق او التحلل د چا حق دی خوړلې یا یې په وسپاري او یا داغه نه اجازه وغواړي د چا مال دی خوړلې دی یا هغه مال په وسپاري وروره مال دی درواخله او یا ورشه ورته وای چې وروره ستا مال ما خوړلې او اوس راغلم که معافي راته کوي معافي کا کنه نو پیدا کوم مې دل در به کما او چې دا کارونه کی نو قبول د توبې نکی دا څلور شرطونه دي د قبل اول د توبې پاتې شو الله رب العزت د خپل ځان متعلق وای انه هو التواب الرحیم تواب د مبالغه صيغه راوړله داغه وجه دا چې د الله رب العزت تواب ځان ته زکوي چې یو خدا د چې الله بار بار توبه قبلای بار بار توبه قبلای د دې بار بار د قبلولو په وجبانی صيغه د مبالغه استعمال کړل دویمه خبره دا چې تعلق د توبې د الله سره څو قسم دي یو توجه پیدا کول توبې ته چې الله د چا توجه توبې ته راونه ګرځي څوک توبې نو باسي نړمبه الله رب العزت انسان توجه توبې طرف ته راتاو کی دویم توفیق د توبې ولا ورکی مخیم راتاو کی او توفیق ولا ورکی توبه وباسا دریم توبه قبول کی سلورم گناه معاف کی پنځم توبه استلو باندې باقی پاتې کی شپږم بیا توفیق ورکول او د هر چا توبه قبلول په دې وجبانه صيغه د مبالغه استعمال کړل ان الله هو التواب الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا ولمن كل شيء د دې جنتنا جميعا طول اهبطوا جمع راوړه جميعا تاکید د پر راوړ حالن کې دوی خود وکسان نو ګوري جمع دو قسم دي یو جمع لغوی دا یو جمع حقیقی دا جمع حقیقی درې د دریو نه بره او جمع لغوی ما فوق الواحد د یو نه بره به په دې معنا باندې دوه ته هم جمع ویل کی او درېمه خبره دا چې دا اگر که دوه لیکن د دې په شا کې دغه مخلوق دی چې نن خلق د حساب کول نه عاجز دي چې څومره مخلوق دي څومره انسانان دي په دې ځمکه کې څومره تیر شوي دي څومره موجود دي څومره راځي
د آدم علیه السلام او داغه د بیبي را کوزېدو صرف داغه دواړو خبره نه وه، موږ تاسو ټول سره راکوز شوي په دې وجه باندې صيغه د جمع استعمال کړل. دویم آیات کې مشکل دا دی چې مخکې اوله وقل نهبطوا بعضکم لبعض عدو او دوباره به وقل نهبطوا منها جميعا، دا تکرار ولې راغی؟ تفسیر ابن جلالین خو وجه دا بیان کړل چې آلته خو حکم و د کوزېدو، دلته چې دوباره تکرار کړی دی د دې دپاره چې دا رستنۍ جمله پې تفریق کړي چې فاما یأتینکم مني هدی فمن تبع هدایا، دا جمله په هغې باندې ور تفریق کړي ور جوړې کړي، د هغې دپاره ورته دوباره وویل قل نهبطو. او دویمه وجه د خلک دا بیانوي چې په دې کې بعد عهد راغی، وخت پکې تیر شو، نو د هغې نه بعد دوباره بیا ورته یاد دهاني وکړه چې ګوره کوز شئ. نو بعضې د بعد عهد په وجه باندې وایي او بعضې وایي لکه جلالیان وایي دا د پاره تفریق کولو د ما بعد په د ما قبل باندې. فاما یأتینکم مني هدی، پس که چېرې راشي تاسو ته زما د خوا نه هدایت. هدن نکیره راوړله او روسته ورپسې د مجرد لفظ استعمالي فمن تبع هدایا، د هدایت ته مراد څه شی دی؟ آسماني کتاب او پیغمبر. نو که چېرې راشي تاسو ته زما د خوانه کتاب یا پیغمبر یا دواړه، فمن تبع هدایا، چا چې زما د هدایت تابعداري وکړه. د دې وجه الله قرآن کې سورۃ النساء کې وایي وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، پیغمبران خو ما دې دپاره رالیږلي چې خلک د هغې تابعداري وکړي. نو خلک د پیغمبر تابعداري پرېښودله، زما تابعداري کوي. دا کوم دین دی؟ دا کومه طریقه ده؟ الله خو وایي ما پیغمبران دې له رالیږلو چې خلک پیغمبرانو تابعداري وکړي، خلک د قرآن تابعداري وکړي، د پیغمبر خبره ردوو، د قرآن ردوو. او ځکه ښه سړی یم، دیندار یم، دین د کوم ځای نه راغلی؟ فمن تبع هدایا، چا چې زما د هدایت تابعداري وکړه، ما کوم کتاب لېږلی د هغې تابعداري وکړه، ما کوم پیغمبر را لېږلی د هغې تابعداري وکړه، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه به په هغې باندې یره وي نه به هغې غمجن وي. یره به پرې نه وي د راتلونکي په نسبت باندې، غمجن به نه وي د تېر شوي په نسبت باندې. آخر جنت کې وسره سیره نه دنیا پسې به خپه نه. خدا بنا ده په د الله د هدایت په تابعدارۍ باندې قرآن او حدیث تابعداري وکړو، دا مزې به کوي. او چې نه ژوند په خپل ترو تېری او بیا د الله نه تمه کوي د چا د جنت، که دغسې په د هر چا په ذهن الله باندې فیصلې کولې، بیا نبی صلی الله علیه وسلم وحی صلی الله علیه وسلم خو ستا ذهن به ته جنت ته رسولې او زما ذهن به زه جنت ته رسولې. ستا ذهن او زما ذهن، ستا ذهن تا جنت ته نشي رسولی، زما ذهن ما جنت ته نشي رسولی. دواړه چې دوه جنت ته ځو د دې په تابعدارۍ به ځو. قرآن او حدیث پرېږدوه، هغې باندې ردونه کوه او جنت ته ځمه، دا کار نه کېږي. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. هغه کسان چې کفر کړی دی، ګورئ ما مخکې تاسو ته ویل قرآن یو عجیب ترتیب سره روان دی، ترغیب سره ترهیب وي، ترهیب سره ترغیب وي. مخکې الله خوشخبری رام کړه فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، سم دستی ورسره تخویب بیانوي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. هغه خلک چې کفر وکړو، تکذیب یې وکړه زموږ د آیاتونو. تکذیب د آیاتونو څه معنا ده؟ بعض خلکو د آیاتونو نه آیات قرآنیه اخیستې دي، آیات قرآنیه. چا چې د قرآنی آیاتونو تکذیب وکړو. دویم آیاتنا نه معجزات، فمن وکذبوا بآیاتنا، زمونږ د معجزاتو تکذیب یې وکړو. کوم معجزې چې ما انبیاو ته ورکړلي هغه دروغجنې وګڼلې. او یا مراد د آیات نه آیات کونیه دي،
دا ځمکه اسمان الله پیدا کړی دي، دا د الله پشتوالي په یووالي دلایل دي. د دې تکذیب یې وکړو چې دا همداسې پیدا دي، د دې څوک جوړونکی نشته. دغه د کافر اولئک اصحاب النار، دا د اور خاوندان، هم فیها خالدون، دی په دې اور کې همیشه وي. دې ځای پورې خطاب عام ختم شو. هغې کې دعوه وه نفی د شرک اعتقادي، نفی د شرک فی العباده، 5 دلایل، صدق د قرآن، تخویب بشارت، دفع د معارضې، 4 نعمتونه. دا بیان شو. اوس راځي خطاب خاص، اوس د بنی اسرائیل سره، او دا د دې اولی حصې دریم باب دی. په دې کې 2 خطابات. اول خطاب کې الله رب العزت 3 ښه صفات مؤمنانو بیانوي او 3 ناکاره صفت یهودو بیانوي. یا بنی اسرائیل، اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم وو. اسراء په معنا د عبد باندې، ایل په معنا د الله باندې، او دا د یعقوب علیه السلام نوم وو. اے اولاد د یعقوب علیه السلام، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کئ نعمت زما هغه چې ما نعمت کړو په تاسو باندې. واوفوا بعهدی، تاسې پوروالی وکئ زما په لوز. اوفی بعهدکم، زه به پوروالی وکم ستاسو په لوز باندې. و ایایا فرهبون، او خاص زما نه وویریږئ. د اکثر آیات مقصد یا اصلاح الیهود، یا بنی اسرائیل مقصود پکې څه دی؟ اصلاح د یهودو. اے یهودو ټیک شئ، اے یهودو جوړ شئ، اے یهودو خپل اصلاح وکړئ. چا ویلی دي چې د آیات اصل مقصد تحذير المؤمنین عن الاتصاف باوصافهم، يراول د مؤمنانو دراتلو د صفاتو د یهودو نه پدې کې. پام کوي د یهودو صفات پتا سو کې را نشي، ځان د یهودو د صفاتو نه اوساتئ. تحذير المؤمنین عن الاتصاف باوصاف اليهود، ځان ساتل د اوصاف د یهودو نه، او د الله د طرف نه یره ورکول مؤمنانو ته د ځان موصوفولونه په صفاتو د یهودو. چا د دې آیات دا مقصد ښودلی دی. چا ویلی دی تنبیه المؤمنین علی اعدائهم، مؤمنانو ته خبر ورکول دي په دشمنی د یهود او د نصاراو باندې، چې ګورئ دا ستاسو دوستان کیږي نه، دا ستاسو ازلي دشمنان دي. نو دې دشمنانو سره چې دشمنی کوي بچ به که دوستی مسره وکړه تبا کوي. او دا مهم ټکی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی قرآن کې د یهود او د نصاراو ذکر بار بار راځي. هغه وجه دا و چې نبی علیہ السلام په خپل حیات طیبه کې ویلو لتتبعن سنن من کان قبلکم، اے زما امتیانو تاسو به د یهودو او د نصاراو په ټولو کارونو کې تابعداري کوئ. حذو النال بالنال، په شان د برابرۍ د یو څپلۍ د بلې څپلۍ سره. داسې څوک نه کوي چې د یوې خپې څپلۍ غټه یو بلې وړی، دواړه برابرې وي. دقسې به تاسو برابر د یهودو سره چلیږئ. حتی که چېرته یهود د خادمۍ په سړو ورنوتي وي، زما په امت کې هم داسې خلک پیدا شي چې د خادمو په سړو کې به ورننوځي. تحذير المؤمنین یوا تنبیه المؤمنین علی اعدائهم، دې سره دوستی مه کوئ، ځان به تباه کوئ. د آیات مقصد دغه ښیي. اذکروا نعمتي التي،
یاد کړئ نعمت زما هغه دا نه چې مال دې سترګې را کړې دي، مال دې غوږونه را کړلي وې شمارې، جبه دې را کړله، لاسونه دې را کړلي، زما خوله کې دومره ټوکړه ایښې ده خو زه پې ګنټو ګنټو غږېږم، غواو میخې لري دومره بلا ورکړله، یو ځل ما د جبه اخیستله، دکاندار وتلله 4.5 کیلو وختله، په سوا د بیا نه پې بل شی نشي کولی، با ناري کې خو نور هېڅ نشي کولی. واذکروا نعمتي التي دا مان چې وې شماره، معنا دا ده شکر یې وباسئ، او شکر دا دی چې د الله د اوامرو اتباع وکړه او د الله د منهیاتو نه ځان وساته. داسې دا یادول مقصد دی. یوه دوه درې دا نه د هغې مطابق شکر وباسئ، د الله اوامر په ځای راوړئ او د الله د منع شوو شیانو نه ځان وساتئ. اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم واوفوا بعهدي، زما په لوز باندې څه وکئ؟ وفا وکئ. په لوز باندې وفا کول څه مطلب دی؟ نو د دې یو معنا ده د الله توحید ومنئ، د الله یووالی ومنئ. سورة بقره 2 نمبر آیت تاسو راوړئ. بقره 2 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، هغه وخت چې واخستله موږ مضبوطه وعده د بني اسرائیل نه، لا تعبدون الا الله، بندگی به نه کوئ سوا د الله نه د هیڅ چا. ایوه دویم وعده وه وبالوالدین احسانا، مور پلار سره به څه کوئ؟ ښېګړه. درېمه واقیموا الصلاة، دا وذی القربا خپلوانو سره، والیتاما یتیمانانو سره، والمساکین، احسان د مور پلار سره، احسان د خپلوانو سره، احسان د یتیمانانو سره، احسان د مساکینو سره، او وقولوا للناس حسنا. واقیموا الصلاة کې یو شمارئ که نه، ډېر شی دی خو زه تاسو نمونې په شکل یو څو ښیمه. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، دا وعده و د بني اسرائیل نه اخیستې وه. واوفوا بعهدي، زما په لوز باندې وفا وکئ، معنی توحید ومنئ، شرک مه کوئ. مور پلار سره احسان وکئ، مور پلار مه خفه کوئ. یتیمانانو سره، خپلوانو سره، مسکینانو سره د منځونو او د زکات پابندي وکئ. اوفوا بعهدي. دویم په لوز د الله باندې هغه ایمان په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه صفات خلقو تخکار کول. آل عمران وګورئ 1 نمبر آیت. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، هغه وخت چې واخیستل الله مضبوطه وعده د پیغمبرانو نه براه راست او د هغې د امتونو نه په واسطې د چا باندې؟ د انبیاو باندې. لما آتیتکم من کتاب وحکمة ثم جاءوکم رسول من عند الله مصدق لما معکم، الله د بني اسرائیل نه او د مخکینو پیغمبرانو دا وعده اخیستې وه که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو تراشي لتؤمنن به ولتنصرنه، تاسو په هغه باندې څه کوئ؟ ایمان به راوړئ، دغه مدد به کوئ. نو دا وعده وه په ایمان راوړلو باندې د بني اسرائیلو نه، وعده اخیستلو په ایمان راوړلو باندې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او په ښکاره کولو د صفاتو د هغه باندې. دارنګې وعده اخیستې و الله د بني اسرائیلو نه چې زه به کتاب را لیږم
تاسو پاغي باندې ایمان راوړی. آل عمران 108 نمبر آیات ته وګورئ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. بني اسرائیل نه الله وعده اخیستې وه چې لتبیننه چې تاسو به دا کتاب خلکو ته دا بیانوئ او ولا تکتمونه دا به پټوئ نه فنبذوه وراء ظهورهم. نو تاسو زما په وعدو باندې وفا وکئ نو اوفي بعهدکم زه به ستاسو په وعدو وفا وکم. زما وعده څه ده؟ هغه دا چې جنت ته به بوزم او هغه فضیلت او غوروالی چې مې مخکې درکړی او بیا مې درنه واخیسته. نو که چېرې تاسو دا کارونه وکړه د دې وعدو باندې څه وکړه وفا وکړه نو هغه فضیلت او غوروالی به زه بیا درکړم. دریم خوشحاله جون به درکم. څلورم اعمال به م قبول کم. اوفي بعهدکم. او بیا د الله رب العزت د قانون ته وګورئ. هغې ته وایي اوفي بعهدکم. تاسو په خپلو لفظونو وفا وکړئ نو زه به سره وفا وکړم. زمونږ او د الله فرق داسې دی. الله موږ ته وایي ان تنصروا الله ینصرکم. که تاسو د الله د دین مدد شروع کړئ الله وایي زه ستاسو مدد کوم. او موږ وایو نه ته مې اول مدد وکړه بیا زه شروع کړم. دغسې وران پوران سره روا دي. هغه رانه یو څه غواړي موږ ته بل څه غواړو. دلته م الله ورته وایي تاسې وفا وکړئ نو زه به سره وکړم. موږ وایو تا اول وفا وکړه بیا به زه وکړم. بس دې وجه نه کور هم نه جوړېږي. نو بیا وروسته ګیلې بیا موږ له نه دي په کار چې موږ د الله نه بیا ګیله وکړو. ته سره کور نه جوړې چې نه جوړې نو بیا ګیله د چا نه کوې؟ موږ ته الله طریقه ښودلې ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. ته راشه تاسو رښتې وایئ تاسو دا جهاد شروع کوو اول نه الله تعالی امکانات درکړي که نه په تش لاس هم شروع کړه وروسته څه وشو؟ او که چېرې تاسو مخکې دا شیزونه غوښتلې بس پورې به ناست وې قرار ډنه به ناست. الله رب العزت عجیب ذات دی عجیب. خو افسوس دا دی چې موږ سره دا سوچ نشته نو. اوفي بعهدکم و ایایا فرهبون. خاص الله وی زما نه یره وکړئ. دلته لفظ د فرهبون راغی شاته ورپسې فتقون راځي. دواړه صيغې د امر دي. یوه کې حکم دی د رهبت او بل کې حکم دی د تقوا. فرق څه دی؟ چا خو ویلی دي چې رهبت راجع دی ذات الله ته د الله د ذات نه یره وکئ او فتقون راجع د احکامو ته د الله اوامرو باندې څه وکئ وفا وکئ. تقوا دا ده د الله احکام په ځای باندې راوړئ. و چا بل شان دي فرق کړی دی. یهودو کې به چې یو نیک سړی هغه ته به څه راهب نو د هغې په اصطلاح کې نیک سړي ته ویلی کېده راهب د رهبت نه و. د قرآن په اصطلاح کې دغسې سړي ته څه وایي متقي. نو یو اصطلاح ده د چا د یهودو بل اصطلاح ده د چا د قرآن. نو یو ځل یې د یهودو په اصطلاح ورته وویل و ایایا فرهبون. دویم ځل یې ورته د قرآن په اصطلاح وویله چې و ایایا فتقون. یهود د دې نه مخکې رهبت هغوی پېژانده. هغوی به خپل نیکانو ته راهبان ویل او دا دویم اصطلاح ده د قرآن و ایایا فتقون. و آمنو بما انزلتو. ایمان راوړئ په هغه کتاب چې ما رالیږلی دی مصدقا لما معکم. تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې تاسو سره دي. ګورئ همیشه دپاره د حق پرست لویه نښه دا ده. د حق پرست لویه نښه دا ده چې حق خبره واورېدله که هغه د ده د ملګرو نه وي که د ده د دشمنانو نه وي خو د هغې تایید کوي. او چې حق پرست نه وي
که حق خبره واوري خو چې د مقابل نه د هغې رد کوي هغه تاییدوي نه داسې څه به را پیدا کوي چې د خلکو ذهن د هغې خبرې متعلق څه کي مشوش کي یعنې زه نن لنډ یو مثال ته وایم د الله په ویلو کې د خلکو څه تاوان دی اوس په دې زور لګول چې نه دا د دې سره نور هم ووایه نو دا اوس سوا د دې نه چې مخالفت وکړي بل شی دی څه تاوان دی پکې ما ته وښیوئ نو د قرآن کریم وی مصدقا لما معکم د حق پرست نښه به دای چې د حق تایید به کوي که د ملګرو نه وي او که د مخالفو نه وي او چې نه د حق مقابله کوي حق خبره هم ردوي خو په دې وجه باندې چې تا ویلې ده نو بیا ته پوه شه چې دا دینداري نه ده ځکه الله دې کتاب صفت ذکر که مصدقا لما معکم د هغې مخالفت نه کوي حال دا دی چې یو طرف ته هغه منسوخ کړي دي او په بل طرف باندې چې کومه حقې خبرې دي هغې ورته څه کوي تاییدوي مصدقا لما معکم ولا تكونوا اول کافر به او مکیږئ تاسو اول انکار کوونکي په دې قرآن باندې سوال دا راځي چې اول انکار کوونکي په قرآن باندې خو د مکې مشرکانو څنګه الله رب العزت یهودو ته نسبت کوي ولا تكونوا اول کافر به دا غي جواب اول کافر به من اليهودي من اهل الكتاب فاهل کتاب کې تاسو اول کافر کېږئ ما اگر چې په نفس کفر کې په مطلق کفر کې په قرآن باندې مشرکین د یهودو نه څو مخکې دویمه خبره دا ده چې دا اول دا د امور اضافیونه دی دا کله حقیقي اول وي په ټولو مخکې او کله اضافي وي نو مشران د یهودو که په انکار کولو کې د قرآن نه مقدم په مشرکینو باندې نه و لیکن په خپلو کشرانو باندې خو نو دا اول اضافي دی درېمه توجیه دا کوي ولا تكونوا اول کافر به کافر په معنا د کاتم باندې ولا تكونوا اول کاتم به تاسو اول پټون کې د قرآن م جوړېږئ تاسو اول پټون کې د حق م جوړېږئ نو مشرکین که مقدم وو خو په کفر کې مقدم په کتمان کې هغه نه اوسګاغه کتمان پیژندنه نو د حق پټول هغه په پویدل نه نو کافر په معنا د کاتم باندې دیم اشکال دا دی چې تاسو اول کفر مکوي نو خیر دې که وروسته کوي خیر دې حالانکه کفر اولم غلط دی او اخرم غلط دی اصل کې دا توبیخ دی زورنه دا کتابیانو ته ستاسو د شان نه چونکه علماي د دین نه خبري حق او باطل پیژني ستاسو د شان نه کفر کول لري خبره ده بیا لا دا چې اول کافر دی جوړ شي ستا د شان نه کفر کول دا لري خبره ده بیا لا دا چې اول کافر دی جوړ شي آیت مقصد دغه دی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ما خلی زما په آیاتونو باندې پیسې لګي معنا دنیا لگا و ایایا فتقون خاص زمانہ او ویریږي بآیاتی سمانا زما په آیاتونو چا دا معنا کړل ولا تشتروا بتحریف آیاتی ما خلی په بدلولو د آیاتونو زما باندې پیسې لګي د لګو پیسو په خاطر باندې په قرآن کې په دین کې تحریف او تبدیل شروع کی دا مکوه او دا دغوی وظیفه وه دویم ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ما خلی بالایمان بآیاتی په ایمان راوړلو سره زما په آیاتونو باندې پیسې لګي څه معنا زما په آیاتونو باندې لګو پیسو په خاطر باندې ایمان سکی پرې دي دا مکوئ درېمه توجیه کوي ولا تشتروا بآیاتی معنا بتلاوت آیاتی ثمنا قلیلا ما خلی په تلاوت آیاتونو زما باندې پیسې لګي و ایایا فتقون
ټیم ختم دی سبا ان شاء الله په دې باندې خبره کوم په دې رستنې جمله باندې چې ولا تشترو بتلاوت آیاتی ثمنا قلیلا واخر دعوانا الحمد